سبا یو ځل بیا میدان ګرم ده. ډېره غټه لوبه او یو خوندوره لوبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیم فاینل لوبه. سیم فاینل هم د تره زامنو سره ده. خدای د خیر کوي. دا زمونږ دویم ټیم دی د افغان ابدالیانو چې کپټن یې ګلبدین نایب دی. دا میچ به تاسې ګورئ، دا میچونه به تاسې ګورئ یا نه، دا په چین کې لوبې ترسره کیږي. زمونږ دویم ټیم افغان ابدالیانو دی چې په چین کې 2 لوبې کړي دي او دواړه یې ګټلې دي. اوس لوبې تللې دي سیم فاینل ته. سیم فاینل کې 4 ټیمه دي، یو پاکستان او افغانستان دی، بله خوا بیا بنګلادیش او انډیا ده. نو سبا زمونږ سیم فاینل لوبه ده پاکستان په خلاف. نو ډېرې دعاګانې کوئ چې دا میچ وګټو، لاړ شو فاینل ته. نو تره زامنو ټیم هم لږ ښه ده، نو خدای د خیر کوي. نو چې چاته معلومات نه وي دا زما ویډیو شیر کړي نور افغانانو سره چې ټول خبر شي او دا لوبه په یو ځای وګورو. خو یو کار د دې لوبو خراب ده چې موږ په وخت ناوخته شروع کیږي. یا شپې په 12 بجې شروع شي، یا په 1 بجې شروع شي، یا په 2 بجې. هغې وخت کې موږ ویده یو. بیا نو سبا کالج یې هغې ته راویښېدی نه شو. نو ځکه نو بس دعاګانو کې ډېر یاد ساتئ، ځکه دا هم د موږ دویم ټیم دی. دې کې بیا ګلبدین نایب دی، محمد شهزاد دی، نورعلي زادران دی، قیس احمد دی، داسې د نور نوي ځوانان دي پکې. نو بس تره زامنو غږ مې درځي او که نه انشاءالله سبا به سره معلومه کړو. خو افغانانو هیله کوم چې ډېرې په دعاګانو کې یاد ساتئ چې ډېره ښایسته او خوندوره لوبه ده. بیا د تره زامنو په خلاف ده. نور خپله پوهېږئ نو الله دې کامیابه لري چې فاینل ته ووځو. مننه.